د اسلامي امارت ویاند وايي پاکستان باید د ستونزو د حل لپاره یو دریځ غوره کړي. مولوي ذبیح الله مجاهد زیاته کړي د ټي ټي پی او د پاکستان د پوځ ترمنځ جګړې کومه نوې خبره نه ده بلکې له 2003 کال راهیسې دوام لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وايي کابل او واشنگټن د اړیکو د ټینګښت او د پراختیا له لارې سترې ګټې ترلاسه کولی شي. د خلیلزاد په خبره اوس د اړیکو د ښه والي په برخه کې د بندیانو موضوع تر ټولو لوی خنډ دی. برېټانیا ته لیږدول شوي سلګونه افغانان بیرته د رخصتیو په موخه افغانستان ته ستانه شوي. برېټانوي پوځیانو سره یو افغان ژباړن ویلي ګڼو افغانانو د اسلامي امارت جعلي ګواښونه د بریدونو د ربړونو درواغجنې ویډیوګانې وړاندې کړي. او د روسیې 3 جیټ الوتکو د ناټو د غړي هیواد استونیا پر اسمان 12 دقیقې پروازونه کړي. د ناټو ځینو غړو دا سرغړونه بې پروایي او د ناټو د وړتیاو ازمویل ګڼلې.